السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه د بټوین په انګلیش کې د بټوین او د امانګ چې کوم ورډز دي د دې فرق څه دی. د هغې خو معنا ډېره اسانه ده. معنا دا ده چې په مابینځ کې، په منځ کې منګر استعمال معناوي او دغه بدل دی. راځئ دا زده کړو چې په ګرامر کې دې ته څه ویل کېږي او د دې صحیح استعمال څنګه کېږي. بنیادي سبق دی، بنیادي خو ډېر بیخي زیاته 90% چې کوم سټوډنټ دی هغه په دې باندې نه پوهېږي د دې په صحیح استعمال باندې چې بټوین لفظ څه وخت استعمالیږي او دغه امونګ توری چې دی دا څه وخت استعمالیږي. حالانکې د دواړو معنا یوه ده چې په منځ کې. نو راځئ دې څه په کته چې اوس دا زه تاسو ته په ښه توګه په اسانه توګه در وښیم. نو په ګرامر کې به دې ته موږ پریپوزیشنز وایو. پریپوزیشنز که چا پریپوزیشن نه وي ویلي، زه به دلته په لینک کې یا هلته په کارت کې آی کارت کې دا لوړ په راکوونې به دلته دغه لینک کښېږدم یا به په ډسکریپشن کې باره درته کښېږدم دغه لینک. تاسو هغه پریپوزیشن کله چا نه وي ویلی، نه یې زده کړی، هغه یې ور زده کړئ چې پریپوزیشن مو چېرته وایي. نو دغه دوه توري چې دي دا بټوین او امانګ دا پریپوزیشنز دي دواړه. اوس په راسو د دې استعمال ته معناوې خو ما در وښیي چې د دواړو معنا ده یوه ده چې په منځ کې. خو بټوین چې دی هغه وخت استعمالیږي چې د دوو خلکو په منځ کې خبره راسي، د دوو خلکو په منځ کې یو شی ویشل. او امانګ چې دی هغه د دوو څخه زیاته. امانګ توری چې دی د دوو څخه چې ډېرې د هغو په منځ کې یو شی ویشل، په مابینځ کې یو شی ویشل و دې ته موږ دغه لپاره موږ امانګ استعمالوو. د مثال په توګه باندې he distributed the sweets between Ali and Amin. د علي او امین په منځ کې خوږې وویشلې. دا دوه دانې دي نه، د دې دوه تر منځ یې خوږې وویشلې. اسد distributed the money among the people. اسد د خلکو تر منځ پیسې وویشلې. اوس خلک نو دا د واقعي خبره چې خلکو ډېر دي، د دوو څخه زیاته د خلکو دغه چې دی هغه د دوو څخه زیاته ډېر تعداد شي. نو دلته موږ امانګ د ډېرو دپاره استعمال کوي. اسد distributed the money among the people. اسد د خلکو تر منځ پیسې وویشلې. نو دا زموږ د نن سبق د بټوین او امانګ په باره کې. مننه که مې ویډیو خوښ شوي لایک یې کړئ. الله حافظ.